السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې ډېر زیات خوندور اپلیکیشن در پیژنم. د ویډیو تر اخره وګورئ. د اپلیکیشن ته موږ تاسو ډېر زیات ضرورت لرو. د دې نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې نوي یې، هیله در څخه کېږي چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. دوستانو، د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په ډسکریپشن کې، که چېرته دا ویډیو تاسو د فیسبوک څخه ګورئ نو د دې لینک به تاسو ته د ویډیو په ټایټل کې میلاو شي چې هغې ځای څخه یې تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. ورځو همدې اپلیکیشن ته. د دې اپلیکیشن دا کار دی دوستانو، ګورئ که چېرته تاسو خپل موبایل کې څومره نمبر یې سیو کړئ، ستاسو څخه موبایل خراب شي یا موبایل ورک شي یا بل څه موبایل سره وشي، نو ستاسو هغه ټوله نمبر یې میسیج یې د موبایل سره ځي. د دې اپلیکیشن په ترو تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې د هغو ټولو میسیجونو د موبایل نمبرو بیک اپ واخلئ. هغه بیک اپ دوستانو پی ډي ایف فایل کې، ایکس ایمیل فایل کې تاسو اخیسته شئ چې هغه یو فایل تاسو بیا په ګوګل ډرایو یا بل داسې ځای کې تاسو میموري کارت کې کېښودا شئ. هغې وروسته په هغه کې به تاسو ته ټوله د موبایل نمبر یا ټوله موبایل کې څومره میسیج چې وي هغه به تاسو هغه یو فایل کې ایښي وي. په اسانۍ سره د هغې استعمال کړای شئ په خپل موبایل کې. په هر موبایل کې د هر یو کس لپاره دا ضروري دی چې د موبایل نمبرو څخه یو پی ډي ایف د دې ایپ په ترو یو بیک اپ فایل جوړ کړي. نو د دې اپلیکیشن دا کار دی. ګورئ، دا اپلیکیشن موږ تاسو آن کوو. کله چې دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ، دا به تاسو آن کړئ. دلته کې تاسو ته دا اپشن درکوي په پی ډي ایف فایل کې به موږ د دې څخه یو بیک اپ اخلو د نمبرو څخه. زه اوس تاسو ته درښیم. کلیک ټو پروسیډ اپشن باندې کلیک کړو. دلته کې ګوره اس ام اس بیک اپ اخیستی شئ، د موبایل نمبرو بیک اپ اخیستی شئ، کنټیکټس یعنې ستاسو په موبایل کې څومره نمبر چې سیو وي د هغې پی ډي ایف فایل بیک اپ اخیستی شئ. همدارنګه نور اپشن هم تاسو ته درکوي، خو زه د دوستانو د کال چې کوم موږ ته شوي راشوي وي د هغې پی ډي ایف فایل بیک اپ اخلم، نو په دې باندې به کلیک وکړم. په دې باندې کلیک کولو سره ګورئ تاسو ته داسې اپشن درکوي، تاسو ته وایي چې یو نام ورکړئ. د دې فایل نام چې تاسو څه ورکول غواړئ هغه ورکړئ. لکه زه ورته نمبر هغه مې ورکړو، کنورټ ټو پی ډي ایف باندې مې کلیک وکړو. دلته کې په الاو اپشن باندې کلیک کړم. په الاو باندې کلیک کولو سره بیا په الاو باندې کلیک کړم، بیا په الاو باندې کلیک کړم. دوستانو اوس ګورئ زموږ دا بیک اپ چې دا واخیستل شو. دا بیک اپ به موږ ته یو فولډر وي، په فایل منیجر کې به ایښی وي. نو اوس تاسو دا فایل کم ځای کتلی شئ. هغې فایل ته ځو، په هغې کې څنګه زموږ نمبر ریسیو شوې. ګوره فایل منیجر ته به تاسو لاړ شئ. دوستانو فایل منیجر وروسته به دلته کې تاسو سټوریج ته لاړ شئ. په سټوریج کې به دوستانو اپشن پکې راځي. نو په دې موبایل کې که چېرته تاسو سره سمسنګ موبایل وي بیا بالکل تاسو ته څه ستونزه نه راځي. په ډېرې اسانۍ سره د فایل منیجر څخه هغه فایل تاسو کتلی شئ. دوستانو دلته کې ګورئ موږ ته دا فولډر راغلی. دلته کې به تاسو سوپر بیک اپ فولډر ګورئ چې هغه کم ځای کې وي. دلته کې به موږ تاسو وګورو سوپر بیک اپ، دا به تاسو ته ښکاري دا فولډر. په دې فولډر باندې کلیک کړو. دا پی ډي ایف فایل دی چې موږ دلته هغه د اګري اپشن باندې کلیک کړو، الاو باندې کلیک کړو. دوستانو اوس دلته کې به زما ټوله هغه نمبر چې کوم موږ د دې بیک اپ واخیستو، زموږ په موبایل کې څومره نمبر وي د هغه نام د هغه هر څه دوستانو دلته کې موږ ته ښکاري. په ډېر ښایسته ډیزاین کې دوستانو ښکاري. اوس د دې نمبرو دغه فولډر چې کوم دی، دا فایل دا تاسو په هر ځای کې ځان ته کېښودا شئ. یعنې تاسو ګوګل ډرایو ته اپلوډ کولی شئ. په یو جیمیل کې به دا تاسو ته د همیشه لپاره سیو وي. دا په میموري کارډ کې تاسو ځان ته کېښودا شئ، بل چا ته یې ورلیږا شئ. د دې اپلیکیشن دا کار دی دوستانو. که چېرته مو دا اپلیکیشن خوښ شوی وي، هیله در څخه کېږي د ویډیو د دوستانو سره هم شریکه کړئ، ویډیو لایک کړئ، کمنټ یې کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د ویلا په امان.